سلامونه نیکې هیلې ملګرو راځو د سی پلس پلس په نوي ویډیو کار کوو. په دې ویډیو کې موږ او تاسې دوه ټاپکس څېړو چې هغه یو له مهمو ټاپکسو څخه دي چې فرست نمبر یې موږ سره انلاین فنکشنز دي او سیکنډ نمبر موږ سره فنکشن اوورلوډینګ دی. دغه دواړه کنسپټ موږ مطالعه کوو چې څه ته وایي دا دواړه. نو د دې لپاره راځم چې ما ځینې نوټ تیار کړی، هغه نوټ موږ سټډي کوو. ښه، نوټ څنګه انشاءالله نیو ټاپکس ګوره فار یوټیوب سټوډنټس دي. دې ټاپکس کې په دې کې موږ سره ډیفالت آرګومنټس ول چې دا مو سټډي کړي دي. په تېره ویډیو کې که چیرې تاسو نه وي کتلي نو تېرې ویډیو ته ورشئ، دا هم مهم ټاپک دی. او دې نه وروسته موږ سره انلاین فنکشنز دي او دویم ټاپک موږ سره فنکشن اوورلوډینګ دی. په دې ویډیو کې موږ ګورو چې کوم یو ټاپک ښه کور کیږي. ښه، اول موږ وایو چې انلاین فنکشنز څه شي دي. موږ سره سپیشل فنکشنز دي په سی پلس پلس کې which sends request to compiler to stop jumping to the function definition. موږ که چیرې فنکشن ولرو او فنکشن څه شی وکړو، فنکشن جوړه کړو، کله چې موږ فنکشن کال کوو نو فنکشن کالینګ کې لکه مین فنکشن کې موږ کال کوو او فنکشن موږ سره د مین فنکشن نه بهر وي، جوړه کړې وي، څه ډیفینیشن هلته وي، نو دا فنکشن ډیفینیشن ته جمپ کوي کمپایلر او هغه ځای نه هغه کوډ ریډ کوي او بیا موږ سره دا کوډ رن کوي. خو موږ نه غواړو چې داسې کار وکړي. دا جمپینګ موږ وایو چې د دې نه بچ شو موږ، او موږ سره چې کوو موږ سمال فنکشنز دي موږ سره، او اکثره د څه لپاره استعمالوي، شارټ او سمال فنکشنز لپاره استعمالوي. ګوره نوټ کې ما دلته ویلي دي. نو دې کنسپټ دپاره موږ چې کړي سی پلس پلس موږ سره انلاین فنکشنز ډیفاین کړي دي چې موږ سره چې وکړي دغه جمپینګ نه ځان وساتي، زموږ پروګرام تیز وچلیږي، مطلب سلووالی پکې رانشي د جمپینګ له لحاظه، او همدارنګه ټایم هم بچت شي. نو دې دپاره موږ انلاین فنکشنز مطالعه کوو. په اګزامپل به یې وروسته ووایو. او دې نه وروسته چې موږ سره کوم یو ده هغه موږ سره فنکشن اوورلوډینګ دی. فنکشن اوورلوډینګ څه ته وایي؟ declaring more than one function، مطلب ډیکلیئر کول د یو نه زیاتې فنکشنې with same name چې نیم یو شان وي. ګوره موږ سره فنکشن مخکې جوړولې مختلف نیم سره، خو اوس موږ سره سیم نیمز دي but with different arguments in parameters. مګر parameters یا arguments چې کوم دي هغه موږ سره مختلف دي. مثلا زه چې کوم زه ورته وایم چې د sum په نوم فنکشن ده موږ سره، خو هغه موږ سره ریټرن ټایپ شي د void ده موږ سره sum په نوم فنکشن ده. سم کې موږ سره چې موږ سره انټیجر ویلیوګانې موږ سره هم راتلی شي، مطلب دوه انټیجر ویلیوګانې دي، او بیا چې کوم بیا دا نیم ورکومه سم په نوم فنکشن ده. خو دې کې موږ سره چې ده دې کې موږ سره څه شی کړي دي، دې کې موږ سره درې ویلیوګانې اخلي. صحیح ده، ټریپل انټیجر ویلیوګانې اخلي. ګوره موږ سره اولني کې څه شی ده، موږ سره د سم په نوم فنکشن د نیم سیم ده. ګوره دا هم سم ده او دا هم سم ده. په دې کې موږ سره دوه پیرامیټرز اخلي د انټیجر ټایپ، او همدارنګه په دې بل کې درې پیرامیټرز د انټیجر ټایپ، انټیجر او انټیجر درې ویلیوګانې به از انپوټ اخلي فنکشن. دا پیرامیټرز یا ارګومنټس همدې ته وایي. او دې نه وروسته که چیرې زه ورته وایم چې ما سره یو بل فنکشن د څه شی کړي، د دې خو ریټرن ټایپ وایډ ده، د دې به څه شی وي، زه ورته وایم د دې به چې فلوټ ویلیو وي. صحیح ده، فلوټ یا همدارنګه ډبل، DOUBLE. صحیح ده، ډبل. او دې نوم چې ده سم ده. دې چې دې چې موږ سره درې ډبل ویلیوګانې ریټرن کړي. صحیح ده، درې ډبل ویلیوګانې موږ ورکوو او هغه څه کي هغه موږ سره ریټرن ټایپ چې ده، مطلب ریزلټ به چې وي هغه به ډبل یو ریزلټ وي. او سم په نوم ګوره نیم موږ سره سیم شول، خو موږ سره پیرامیټرز مختلف شول. ګوره دلته دوه انټیجر ویلیو اخلي، دلته درې انټیجر واخلي، او دلته درې ډبل ویلیوګانې اخلي. او دې کمپایلیشن څنګه کیږي؟ ګوره چې کله کمپایل شي کمپایلر فنکشن مطلب موږ مختلف ځایو کې کال کړي، موږ سره وایي چې کومه فنکشن فرست کال کیږي د سم په نوم فنکشن. که هغه فنکشن خپله کال کیږي کوم کې چې مختلف ویلیوګانې ورکړل شي. مثلا ما دوه دانې انټیجر ویلیوګانې ورکړل شوي، دا فنکشن مې منځ کې کال کړې او دا مې سر کې کال کړې وه، نو موږ سره به اوله انده کال کیږي. صحیح ده چې دوه انټیجر ویلیوګانې اخیستل کیږي، او بیا دې نه وروسته به چې کیږي درې انټیجر والا، او که چېرې ډبل مې ورته پس کړي نو ډبل والا به کال کیږي او انټیجر والا به نه کال کیږي موږ سره. نو دا موږ سره کمپایلر خپل ډیسایډ کوي. خو راځو دې دواړو باندې پروګرامونه کوو چې انلاین فنکشن او همدارنګه فنکشن اوورلوډینګ وایي ته فنکشن. دا باید په یاد ولرئ چې انلاین فنکشن خاص فنکشن دي کوم چې کمپایلر ته چې کي فنکشن ډایرکټ مطلب انلاینینګ کوي، ډایرکټ فنکشن ته اکسس کوي. هغه کوډ چې دا هغه کوډ خپله راکوز کوي بغیر د جمپینګ نه، ډیفینیشنز ته نه ځي د فنکشن. او فنکشن اوورلوډینګ د سیم نیم فنکشن وي خو مختلف پیرامیټرز یا ارګومنټس سره. نو راځو دې باندې پروګرام کوو. پروګرام به چې کوو سټارټ به کوو د سی نه هاش انکلود نه او انپوټ آوټپوټ سټریم، او دې ځای نه چې کوو دلته به ورته لیکو چې یوزینګ نیم سپیس std مین فنکشن نه به سټارټ کوو، او دې ځای کې مین فنکشن موږ سره پوره شوه. اوس دې ځای کې څه شی کوو؟ دې ځای کې موږ خپل پروګرام جوړوو. خپل پروګرام څنګه جوړوو؟ مثلا زه ورته وایم چې ما سره انلاین فنکشن جوړوم، نو انلاین فنکشن جوړولو لپاره راځم دلته داسې کار کوم چې دا چې کوم ګلوبل ډیفاین کوم.
دلته اوس انلاین فنکشن کله چې موږ دلته جوړو نو د مین فنکشن نه بره انلاین فنکشن جوړو چې انلاین فنکشن همیشه تاسو د مین فنکشن نه بره جوړوي ځکه چې د هغه کوم ډیکلیریټر چې د هغه موږ نه جوړو یا ډیکلیریشن چې ورته وایي همدارنګه زه ورته وایم چې انلاین مې ولیکه انلاین وظیفې ریټرن ټایپ چې د ریټرن ټایپ زه وایم چې انټیجر وي یا همدارنګه لانګ وي هر څه چې لانګ انټیجر وي هر څه چې ورته ورکوي یا شارټ انټیجر وي هر څه چې ورکوي تاسو زه وایم انټیجر ده په دې باندې تاسو خپله هم پوهیږئ دویم چې اکسپوننټ په نوم فنکشن جوړوم اکسپوننټ تاسو پوهیږئ مطلب چې پاور کوم یو عدد مطلب دوه یو عدد ورکوم همدارنګه زه ورته وایم چې دا په کوم هغه باندې پورته کړه مثلا زه ورته وایم دلته زه چې کوم انټیجر یو نمبر اخلم نم په نوم او بل چې کوم بل پاور اخلم او بل یو ریزلټ اخلم صحیح ده وځي چې زه ورته وایم سی اوټ کا ما سره سلش ان یو نوې لاین ته لاړ شه او بیا یو ټیپ سپیس واخله او دلته ورته لیکه چې enter any number هر یو نمبر چې ورکوي ته یو نمبر ورکړه او دې ځای کې به چې کېږي ان کې موږ سره دغه نمبر صحیح ده دې ځای کې ګوره کنسپټ دې ځای کې ستاسو کلیر کېږي سلش ان سلش ټي سلش ان سلش ټي دلته وایم چې enter a number enter raise to the power مطلب دا نمبر په کوم توان باید پورته شي زه وایم چې ان که څه شی پاور صحیح شو پاور مې ورکړ دلته که چیرې دا پاور کوئ هم پاور نو ښه خبره ده صحیح ده ګوره پاور ولیکې دلته صحیح ده پاور مې ولیکه اوس دلته چې کوم فنکشن کالینګ ته راځم فنکشن کالینګ فعلا فنکشن نه کال کوم دلته چې کوم دا فنکشن پوره کوم نو دې ځای کې کوم چې دوه ویډیوګانې را رواني اول موږ سره چې یو نمبر او دویم چې پاور را رواني نو دې ځای کې هم څه وکړه انټیجر یو نمبر ډیکلیئر کا نمبر زه پوره لیکم صحیح ده او بل چې کوم بل زه ورته وایم چې انټیجر یو بل نمبر هم را روان ده د پاور په نوم زه ورته چې کوم سره پاور لیکم صحیح د پاور تاسو پاور نه مطلب دې واخلئ و دې ځای کې که چیرې زه پاور پیدا کړم نو دې ځای کې به چې کوم دې ځای کې زه یو ویریبل ته ضرورت لرم انټیجر ما چې کوم ما د پی په نوم واخیسته ویریبل صحیح ده او پی ته مې چې اساین کړ پی ته مې یو اساین کړ و دې ځای کې فار لوپ اخلم او فار لوپ کې ورته وایم چې انټیجر I is equal to 1 I is less than or equal to what I is less than or equal to پاو صحیح ده I plus plus بخښنه غواړم دا مې ولیکه اوس دې ځای کې څه شی کوم دې ځای کې زه ورته باید هغه ویلیو چې شی کومه هغه ویلیو باید پاو په هغه باندې هغه کم ګوره مثلا زه ورته وایم چې دلته دا کم پی ویریبل چې ما اخیستی دا از ایکول ټو پی ضرب دی پی ضرب د څوکه پی ضرب د هغه کومه ویلیو چې ورته روانه ده کومه ویلیو روانه دلته دا نمبر روان ده صحیح شو ګوره دا موږ سره هغه اکسپلینیشن به وروسته وکړم ښه دې ځای نه اوس ریټرن څه شی کوم ریټرن سټیټمنټ ولې لیکم ریټرن ځکه چې موږ سره ریزلټ به چې وي انټیجر ټایپ ریزلټ ریټرن کوي نو ځکه ریټرن سټیټمنټ دلته لیکم صحیح ده دې ته ریټرن سټیټمنټ وایي په دې ځای کې کوم نمبر ریټرن کوم دا کوم چې دی پی کې سټور کیږي په دې ځای نه به چې کوم پی ریټرن کوم پی داسې ریټرن کا صحیح شو دا قوسونه تاسو اپشنل دي که اخلئ که نه اخلئ نو دا مې دا پروګرام پوره شو اوس دې ځای کې کالینګ فنکشن ته راځم لکه ګوره تاسو فنکشن باندې پوهیږئ زه چې کله فنکشن کال کوم د فنکشن نیم لیکم اوس دې کې فنکشن نیم څه شی ده موږ سره فنکشن نیم موږ سره ای ایکس ډبل پی ده صحیح ده ای ایکس ډبل پی اوس دا فنکشن کالینګ شو ګوره موږ سره اوس پیرامیټر ضرورت شته او که نه کوم چې از انپوټ کار کوي موږ سره هو شته ځکه چې دا ګوره موږ یو نمبر سینډ کوو او بل یو دوه نمبر سینډ کوو یو د نمبر په نوم یو د پاور په نوم ده اوس دلته چې کوم دلته ما یوزر نه اخلم که نه نمبر او پاور نو دا دوه ویریبل ورته پاس کوم اول ورته چې پاس کوم اول زه ورته دغه نم پاس کوم او دویم ورسره پاور پاس کوم او دا فنکشن کالینګ پوره شي ګوره چې کله نمبر او پاور لړ شي موږ سره دلته به راشي نمبر په دې کې سټور شي او پاور به په دې کې سټور شي دلته به راشي پی از ایکول ټو 1 شي دا اوس ولې موږ سره دا اخیستی ده ګوره دلته موږ سره هغه ریزلټ پکې سټور کېږي د پاور چې کوم ریزلټ جوړ شي اوس وایي آی از ایکول ټو 1 شي 1 نه سټارټ که آی از لیس دین پاو څومره ده مثلا ما دوه ورته پاس کړي صحیح ده نو یو د دوه نه ورکوټی ده هو رابشي دلته پاور کې پی ضرب د نمبر به کې نمبر څه شی ده موږ سره مثلا دوه مې پاس کړی نمبر هم دوه په توان د دوه نو دوه مې دلته پاس کړی دلته هم پاس کړی ده نو څه به شي نو پاو خو ته پوهېږې چې پاو کې موږ سره یو سټور ده یو ضرب دوه به شي نمبر اول موږ سره دوه ده نو بیا به راشي او پلس پلس شي پاو موږ سره دوه ده نو دوه مساوي د دوه که چیرې کوچنی نه ده خو مساوي خو ده لوپ بیا چلیږي بیا به دلته راشي پاو کې الریډي دوه سټور ده نو دوه ضرب د دوه به شي دوه دوه څلور به شي نو څلور به پی کې سټور شي او بیا به څه شي آی به پلس پلس شي آی به درې شي نو درې خو د دوه نه ورکوټی نه ده پاو موږ
کوم ځای ما 2 پاس کړي دي ویریبل کې مطلب ورکوټ یې هم نه ده او مساوي هم نه ده نو دا لوپ به ختم شي دې نه دلته به راشي لوپ نه لاندې به راشي او دې ځای کې به چیک کړي هغه پی کې چې کوم ویلیو سټور ده مثلا د پاور ریزلټ چې کوم ده هغه موږ سره 4 ده نو 4 به دې ځای نه څه شي ریټرن شي اوس چې کله دا ریټرن شو نو انټیجر از انټیجر ریزلټ ریټرن کیږي کنه نو دا به راشي دې فنکشن کالینګ کې دلته موږ سره سټور ده اوس ویلیو 4 موږ دلته راغلي دي نو دا به چې کوم زویم چې دا موږ سره یو ویریبل مقصد د ریزلټ په نوم دا کوم شی ټایپ د ګوره انټیجر ټایپ د څنګه چې دې ریزلټ هم انټیجر ده دلته هم ما انټیجر ټایپ ویریبل اخیسته د ریزلټ په نوم دا اوس پس چې کوم په ار ای اس کې سٹور کوم یا هم د پوره هغه هم تاسو لیکلی شي خو ما صرف ار ای اس دې لیکلی چې شارټ د موږ سره خو دا مې ولیکه دا موږ سره چې کوم دې ځای نه سی اوټ کوم ورته سی اوټ به کوم دې ځای کې به شي هغه ار ای اس په سی اوټ کوم او دې ځای یو انلاین به واخلم سمه ده ښه کله چې ریزلټ ریټرن هغه کوم سلیش ان سلیش ټي باید واخلم چې دا موږ سره یو ریزلټ موږ سره لکه خره کوي ښه دا اوس موږ سره څه کار وشو اوس موږ سره هغه کوم ویلیو چې روانه وه هغه موږ سره چې دې ځای کې پرنټ کړله د فنکشن کالینګ موږ سره پرته وکنه هغه مې ریزلټ ته سټور کړه او ریزلټ مې دلته پرنټ کړ نو دا موږ سره چې هغه انلاین فنکشن ویډیو وه ګوره دا څه کوي دا موږ سره کمپایلر داسې نه کوي چې مطلب دویم ځل دا فنکشن کال کوم نو دا مې چې کوي جمپ دلته کوي نه دې ځای کې جمپ نه کوي دا کوډ نه دا ټول راخلي دې ځای کې ګوره محاسبه کوي دې ځای کې محاسبه کوي او ډایرکټ موږ سره کمپایلیشن کوي نه کوي چې دلته راشي جمپ کوي او دا ټوله فنکشن ریډ کوي او بیا دلته موږ سره چې دلته به باندې کار وکړي نه دا موږ سره ډایرکټ کار کوي نو دغه د انلاین فنکشن فایده وه راځم دا کمپایل او رن کوم پروګرام باید سیف کوم پروګرام څه په نوم سیف کوم انلاین اینډ function overloading ګوره تاسو هغه ګورئ چې انټر ا نمبر زه ورته یم دوه په توان د څو زه ورته یم دوه په توان د پنځه دوه په توان د پنځه څو کېږي دوه دوه څلور څلور دوه اته اته دوه شپاړس شپاړس په دوه کې دوه دېرش او دوه دېرش په دوه کې څلور شپېته نو دا یې انټر کومه دوه دېرش ښه دوه په توان د پنځه دوه دېرش کېږي موږ سره دوه دوه څلور څلور دوه اته درې شوه اته په دوه کې شپاړس څلور شو شپاړس په دوه کې دوه دېرش پنځه شو دوه په توان د پنځه شو همدارنګه څه شو ګوره دا موږ سره یو سمپل پروګرام او ګوره پروګرام څومره تیز کمپایل شي بیا کمپایل کوم کمپایل او رن کوم ګوره دویم دوه په توان د څو کا دوه په توان د دوه کا ګوره موږ سره څلور راغی ویلیو نو دا موږ سره چې د انلاین فنکشن ګټه په سی پلس پلس کې او دې نه وروسته چې کوم ټاپک دا هغه موږ سره فنکشن اوورلوډینګ دا ما درته ویلي وو چې کوم دې فنکشن لپاره یو بل فنکشن جوړوم د څه په نوم د وایډ سم په نوم فنکشن جوړوم سم په نوم چې کوم دوه انټیجر ویلیوګانې نه اخلي صحیح ده دې ځای نه چې کا زه وایډ نه ریټرن کوم زه ورته دا چې کا د ریټرن ټایپ هم انټیجر وي دې ځای نه چې کا ریټرن کا چې وزلته ډیټا ټایپ منشن کوم A او B مثلا ویلیو نمبر A او ویلیو نمبر B اوس A پلس B موږ سره ریټرن کا موږ سره ګوره یو فنکشن شو د سم په نوم او ریټرن ټایپ چې د انټیجر ده او د چې ګر دوه پارامټرز اخلي انټیجر A او انټیجر B اوس زه همدا فنکشن بیا جوړوم چې کوم انټیجر ټایپ ریټرن دا او سم په نوم فنکشن ده و دې کې موږ چې درې ریټرن ټایپ لري موږ سره A انټیجر B او انټیجر C د پارامټرز کې موږ سره چې درې ویلیوګانې ساتل کېږي A B او C خو نیم چې نیم موږ سره سیم ده و دې ځای نه چې ریټرن سټیټمنټ لیکم او ریټرن کې ورته وایم چې A پلس B پلس C دا ریټرن کا او بیا موږ سره چې درېمه فنکشن هم په د یو نوم سره ده خو دې کې موږ سره پارامټرز مختلف دي پارامټرز ډبل سم ده او دې کې چې کوم ډبل A ډبل B ډبل C ګوره پارامټرز موږ سره ګوره نیم موږ سره سیم ده سم او سم صحیح ده خو دلته موږ سره پارامټرز مختلف دي ګوره د دوه انټیجر ټایپ دي ویلیوګانې اخلي دا موږ سره درې ویلیوګانې اخلي د انټیجر ټایپ A B C او دا موږ سره د ډبل ویلیوګانې اخلي چې A B او C او دې نه دا هم چې ریټرن کا څه شي A پلس B پلس C اوس دې ځای کې چې فنکشن کله چې کال کوم ګوره مین فنکشن ته راغله مین فنکشن کې دې ځای نه دې ځای کې بره فنکشن کال کوم اوس فنکشن چې کله کال کوم زه به څه شی کوم اوس د ګوره د انلاین فنکشن واخلم کنټرول ایکس کوم دا به څه کوم دلته بره پیسټ کوم تر څو تاسو په باندې ښه پوه شئ ګوره اولنی فنکشن کال کوم اوس اولنی فنکشن لپاره چې کوم د سم نوم لیکم او سم کې چې دوه پارامټر سره پاس کوم چې اول نمبر او دویم نمبر لس او شل ما ورته پاس کړل او دویم چې کوم زه ورته یم چې اندې فنکشن نه بره چې کا د سم په نوم فنکشن جوړه کا دغه چې لس شل او دېرش پاس کا یا نه لس شل دېرش او شل پنځوس پس چې شو 50 پاس کا
او دې نه وروسته بیا چې کوم سم په نوم فنکشن جوړوم زه ورته وایم چې چیک اوس موږ سره اعشاریه عدد راغلل اعشاریه عدد جمع کړي او موږ سره باید یو اعشاریه ریزلټ راکړي نو دې دپاره چې کوم زه ورته وایم لس 10.5 یا لس اعشاریه 5 او 10.5 او همدارنګه 10.5 دا موږ سره ګوره اعشاریه عدد راغلل اوس ګوره کمپایلر به څنګه دا کمپایل کوي مثلا ګوره زه ورته وایم چې اوله لس شل او شل دا خو ما سره فنکشن دلته جوړه شوې نو څنګه دا کال کړي نو فنکشن کمپایلر خو د بره نه را روان ده دا به څه کېږي دا فنکشن کالینګ د ګوري کمپایلر ګوره چې موږ سره درې ویلوګانو ته پاس شوي دي سم په نوم فنکشن دا به چې کړي دا فنکشن به کال کوي دا یوه ځکه چې درې ویلوګانې موږ سره اخلي A B او C او دا به ریټرن کوي او که چیرې موږ سره دویمه وګورو دویمه دوه ویلوګانو پاس کوي بېرته به بره ځي ګوره دا فنکشن به کال کړي چې دوه ویلوګانو دپاره د انټیجر ټایپ خو سم په نوم ده او دریمه چې کې د ډبل ویلوګان اخلي ډبل A ډبل B او ډبل C دا به چې کې یو اعشاریه ریزلټ به موږ ته راکوي دا درې واړه سی اوټ کومه سی اوټ کې لیکم چې 10 plus 20 plus 20 equal to همدارنګه دلته چې کوم دلته هم سی اوټ کوم ورته لیکم چې 10 plus 20 equal to دلته ورته لیکم چې اوکې 10.5 plus 10.5 plus 10.5 is equal to اوس دا چې کوم انلاین مې نه ده اخیستی خو خیر یو انلاین دلته هم واخلم دلته هم یو انلاین واخلم راځم اوس کمپایل او رن کوم دا ګوره موږ سره چې وایي 10 plus 20 plus 20 is equal to 50 صحیح شو اولنی فنکشن کالینګ ګوره دویم فنکشن کالینګ چې کېږي 10 plus 20 30 او 10.5 10 دا چې کېږي یو دېرش اعشاریه پنځه کېږي نو دا موږ سره چې د نن ورځې پروګرام او د بل پروګرام دپاره موږ سره پاتې شئ د سی پلس پلس مکمل زده کړې دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ مننه سلام